طالبانو د تاوتریخوالو کمولو اعلامیې نه بعد غنی په یو ویډیویي پیغام کې راڅرګند شو او د افغانستان سرعلا قومندان په من حیث او د افغانستان د ولسمشر په حیث داسې څرګندونې وکړې. ملګرو د ولسمشر مهمو خبرو لنډیز مو درته راخیستی ویې ګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. مخکې له دې څخه چې ویډیو وګورئ یادونه به وکړم چې دا ټول د ولسمشر غني برکت ده چې زمینه سازي کوي او د سولې اتل به وي. درنو هیوادوالو په افتخار ورکړئ لایکونه. ولسمشر غني د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تاوتریخوالو د کمولو د هوکړې په اړه ملت ته په پیغام کې وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تاوتریخوالي کمول اوربند او پایدارې سولې ته د رسیدو مهم ګام دی. ولسمشر محمد اشرف غني چې تېره شپه 8 بجې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پام وړ کموالي مرحلې پیل په اړه ملت ته وینا کوله په خپل پیغام کې ویل چې سولې ته د رسیدو لپاره مهم اقدام نن شپه پیلېږي. ولسمشر غني په خپل ویډیوي پیغام کې ویل اوس چې د سولې لپاره زمینه مساعده شوې له دې فرصت څخه په استفادې موږ د خپلو خلکو برحقه غوښتنه مطرح کړه چې طالبان وربند ومني او مذاکرات پیل شي، خو دا چې د طالبانو ډلې د تاوتریخوالي په پام وړ کموالي موافقه وکړه د هم اوربند او پایداره سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم ګام دی. ولسمشر محمد اشرف غني زیاتوي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کموالي په اونۍ کې چې نن د شپې 12 بجو وروسته پیلېږي باید محتاطانه عمل وکړو او زموږ ځواکونه به په جدي توګه د وضعیت څارنه کوي. ولسمشر غني زیاتوي له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستورالعمل او لارښوونه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات ولري. خو په واقعیت کې د افغانستان خلک دي چې بالاخره به تاوتریخوالي او کموالي اونۍ په اړه خپله ارزونه او رضایت څرګند کړي. ولسمشر زیاتوي په وروستیو 5 ورځو او د مونیخ امنیتي کنفرانس څخه تر راتلو وروسته هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو علما کرامو د مشرانو جرګې غړو، ولایتي شوراګانو او د سولې مشورتي لوی جرګې غړو په ګډون د ټولنې له ټولو اقشارو سره لیدلي دي. نوموړی زیاتوي چې هغه له چارواکو سره او ولسونو سره نه یوازې د سولې په اړه مشورې وکړې بلکې د هغوی اندېښنې او پوښتنې هم واورېدې او له هغو څخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د دستورالعمل په جوړولو کې استفاده وکړه. د ولسمشر غني په داسې حال کې خپل پیغام له ملت سره شریک کړ چې نن شپه له 12 بجو وروسته د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ هم پیلېږي. دغه راز امریکا او وسلوالو طالبانو هم په جلا جلا اعلامیو کې خبر ورکړی دی چې له تاوتریخوالي د کمولو له اونۍ راوروسته به د دواړو لوریو ترمنځ د سولې هوکړه لیک هم د همدې میاشتې په 29 نیټه لاسلیک کړای شي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.